کابل کې د یوې دیني مدرسې له لوري د مطالعې د سیالیو پایلې اعلان شوې. د دغه سیالۍ عمومي اول نمره ته د عمرې حج د ادا کولو د لګښتونو پیسې ورکړل شوې او لسو نورو زده کوونکو ته چې په دغه سیالیو کې لوړې نمرې ترلاسه کړې وې بېلابېلې مادي او معنوي ډالۍ ورکړل شوې. د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د قلعه احمد خان سیمې اړوند د امام ابو یوسف په دیني مدرسه کې دغه سیالۍ د کابل ښار د یو ګڼ شمېر ځوانانو او نجونو ترمنځ د ادب او اخلاق د ستوري په نوم ترسره شوې وې چې د کابل ښار د بېلابېلو سیمو څخه پکې نجونو او هلکانو ګډون کړی و. مسابقه کتابخوانی ستاره اخلاق و ادب که عنوان کتاب آداب جوانمردی بود، این برای انداخته شد حدوداً یک ماه قبل که حدوداً 4 روز قبل امتحان شخص شد و الحمدلله امروز شاهد اعلان نتایج از او هستیم. دغه دیني مدرسې مسؤلینو وویل له یادو سیالیو څخه یې موخه دا وه ترڅو په ټولنه کې د کتاب لوستلو او مطالعې فرهنګ پیاوړی شي او ځوانان په اسلامي روحیه وروزل شي. هدف اساسی ما ترویج فرهنگ کتابخوانی و همچنان آشنایی بیشتر مردم به اصول و آداب اخلاق. اساس زندگی به مطالعه است و انسان وقتی مطالعه میکنن به نکات جدید آشنا میشه و این فرهنگ متاسفانه در افغانستان در این زمانه بسیار ضعیف است. به خاطر ما خواستیم که مطالعه را بیشتر ترویج بدیم بین نسل جوان. به برنامه بسیار مفید است. از اینکه همگی ما الحمدلله مسلمان هستیم و نباید که همین دینداری خود هم تقلیدی باید بکنیم، همه چیز باید بفهمیم. به خصوص مادران و طبقه ناس ما، چرا اگر یک مادر یاد بگیره و بفهمه تنها یک نفر نمیفهمه، او میتونه یک اولاد بسیار سالم چه طبقه ذکر ناس بوده باشه به جامعه خود تقدیم بکنه. و اگر خدای نخواسته مادر نافهم ماند، طبعا یک جامعه و یک نسل اونا نافهم و بی‌سواد میمانند. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع او یو شمېر نورو علمي کادرونو په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. ویناوالو وویل د ټولنې د پرمختګ یوازینۍ لاره په علم او پوهه کې ده، نو ځوانانو ته پکار ده چې دیني او عصري زده کړې ترلاسه کړي، مطالعه وکړي او د هېواد د پرمختګ لپاره دې هڅې وکړي. جوانای ما شما در همه عرصه ها الحمدلله مطرح شده هستند. استعدادها شکوفا میشن، یعنی خود را ثابت کردن. چی در عرصه قرائت باشه ما میبینیم، در عرصه علمی عصری باشه ما دیدیم، در عرصه علوم دینی باشه دیدیم. انجینرهای عزیز ما شما الحمدلله سری بخشای کار داره که ما مکنون مشاهده میکنیم، روحیه میگیریم از او. کتاب آداب جوانمردی در حقیقت به یک قسمت انگشت گذاشته که جامعه ما سخت به اون نیازمنده. همانطور که پیشتر جناب استاد عزیز فرمودن، چه در خانه، چه در مسجد، چه در بازار، در همه حوزه های زندگی ما نیاز داریم که حسن رفتار و حسن اخلاق و حسن برخورد با هم نوعان خود در زندگی خود پیاده بکنیم. هدف خواندن این کتاب تنها منحصر به مسابقه نباید بوده باشه، بلکه هر جمله از این کتاب گوهر نایابی هست که جامعه ما به او احتیاج داره و محتاج هست. شاید جمله‌ای که شاید کلمه مبارکی که از این کتاب برداشت کردی او را به زبان زیبای درید بیان میکنی، به زبان زیبای پشتوت بیان میکنی، شاید مسیر زندگی یک انسانی را تغییر بده. دغه دیني مدرسې زده کوونکو وویل چې دوی ته د دیني زده کړو او عصري مضامینو د زده کړې مناسب چاپیریال او ښې اسانتیاوې هلته شتون لري. هغوی له کورنیو وغوښتل چې په خپلو اولادونو دیني زده کړې وکړي. در کل مدرسه امام ابو یوسف قسمی که شما مشاهده میکنین دارای محیط سرسبز می باشه و تمام وسایل نوین را به خاطر یادگیری مثل بودن LCD، کامپیوتر لب، لابراتوار و غیره که موجود می باشه در مدرسه امام ابو یوسف و به طور نوین با داشتن وسایل نوین شاگردان مصروف آموختن علم هستند. نتایج زحمات خود دیدیم که شبها بیخوابی کردیم و درس خواندیم، بالاخره نتیجه دیدیم. بسیار چیزا رو ما نمیتونیم از زندگی کردن یاد بگیریم، میتونیم از مطالعه رو یاد بگیریم و به زندگی ما بسیار تاثیر مفید داره. مطالعه مفید بود، یقینا که همه ما به رقم کتابخوانی ضرورت داریم و امید که همه اشتراک کننده
همراه علم عمل هم حاصل کند همراه این کتاب. دا یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې انټرنیټ او یو شمېر ټولنیزو رسنیو د ټولنې د ګڼ شمېر ځوانانو پاملرنه ځان ته اړولې ده چې د مطالعې د کمرنګي کېدو لامل هم شوي دي. د دغه مراسمو ویناوالو له ځوانانو غوښتنه وکړه چې له ټولنیزو رسنیو د سالمه ګټه پورته کړي، علمي او ګټور معلومات دې پکې مطالعه کړي او کتاب لوستلو ته دې مخه کړي.